د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای د سې شنبې په ورځ وویل چې له امریکا سره د اټومي پروګرام په اړه د روانو خبرو اترو په هکله نه ډیر خوشبینه دی او نه هم ناهیلی. په داسې حال کې چې د تهران له لوري هڅه روانه ده څو د احتمالي هوکړې په اړه د ولسي تمو کچه راټیټه کړي. د خامنه‌ای څرګندونې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ د عمان په پلازمینه کې د ایران او امریکا ترمنځ خبرې مثبتې بلل شوې او تمه ده چې د اپریل پر 19مه نیټه به دواړه خواوې بیرته خبرو ته کینی. د دې خبرو اترو له امله د ایران د اسعارو ارزښت لوړ شوی او ولسي تمې زیاتې شوې چې ښایي یوه هوکړه وشي چې د تهران اقتصادي انزوا پای ته ورسوي. د راپورونو له مخې د ایران ریالو په تیرو ورځو کې شاوخوا 20% د ډالر پر وړاندې ارزښت موندلی. خامنه‌ای زیاته کړه دا ممکنه ده چې خبرې نتیجه ورکړي یا یې ورنه کړي. موږ نه ډیر خوشبین یو او نه ډیر بدبین، البته پر مقابل لوري ډیر بدبین یو، خو پر خپلو وړتیاو پوره باور لرو. هغه خبرداری ورکړی چې د هیواد راتلونکی باید له دې خبرو اترو سره ونه تړل شي. ایران د خبرو اترو په اړه محتاط چلند غوره کړی ځکه پخوانیو تجربو په ځانګړې توګه د 2015 کال هوکړې لغوه کولو د واشنګټن پر نیټ شک زیات کړی دی. ټرمپ ویلي چې که ایران له هوکړې انکار وکړي نو د بمبار ګواښ هم شونی دی. د ریوټرز د راپور له مخې خامنه‌ای له دې سره د خبرو اترو ملاتړ کړی ځکه لوړې بېروزګارۍ او د پانګونې نشتوالي له خلکو څخه د حکومت ملاتړ کم کړی. د سختو بندیزونو له امله اقتصادي ستونزې زیاتې شوې چې د خبرو اترو د بیا پیل لپاره یې زمینه برابره کړې ده.